رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي مبارک دی حضرت ابي هريره رضی الله عنه دی مبارک وای رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویل چې تاسې مفلس پیژنئ مفلس څوک دی وای موږ ورته وویل ای د الله رسوله موږ مفلس پیژنو المفلس فینا من لا درهم له ولا دینار مفلس په موږ کې هغه څوک دی بې خرڅه مال و دولت چې نه لري هغه څوک دی چې سره زر او سپین زر نه لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې مطابق دراهم د سپینو زرو وه د نانیر د سرو زرو روپۍ وې وایي موږ ورته ویل ای د الله رسوله مفلس خو موږ پیژنو مفلس هغه څوک دی چې نه د سپینو زرو روپۍ لري او نه د سرو زرو روپۍ لري کله چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې نه دا رقم نه ده مفلس ودې ته نه وایي مفلس ودې ته وایي ان المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم رته نه مفلس دې ته نه وایي مفلس زما په امتیانو کې هغه څوک دی چې د قیامت په ورځ باندې راسي ښه ډېر لمونځونه یې کړي او ښه ډېرې روژې یې نیولي او د خپل مال یې ښه ډېر زکات ورکړی لیکن کله چې دی د الله جل جلاله حضور ته ودرېږي د حساب د کتاب وخت راورسېږي نو ډېر داسې کسان یې د هغه خلکو ته ښکنځل کړي چا ته یې ښکنځل کړي او ډېر داسې کسان چې په هغو پسې تهمت ویلی د زنا او ډېر داسې کسان چې د هغو خلکو مال خوړلی لکه دا زموږ په معاشره کې دا رقم د دکانداران په دو شیانو کې ډېر بېغوري 100-500 زر په یاره په حساب کې دا نه راځي دا دونه خبره نه دا دونه مهمه نه لیکن شرعي مسله خو باید موږ ته معلومه وي چې د رب جل جلاله د دین هم دغه حکم دی لکه دا زه چې وایم که هغه بې جلا خبرې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه مفلس وایي و دغه ته چې لمونځونه یې هم کړي دي روژې یې هم نیولي دي زکات یې هم ورکړی دی لیکن کله چې د الله جل جلاله حضور ته رالی نو یو سړی ورته ودرېدی د الله په حضور کې ورته وویل چې دې سړي زه ماته ښکنځل کړي دي بل سړی ورته ودرېدی او ورته ویې ویل چې دې سړي په ما پسې د زنا تهمت یې په ما پسې ویلی دي درېیم سړی ورته ودرېدی هغه ورته ویل چې تا زما مال خوړلی دی څلورم سړی ورته ودرېدی چې تا زما وینې توی کړي دي زه دې وژلی یم یا دې وژلی نه یم دغسې دې زما وینې توی کړي دي لاس دې رامات کړی دی سر دې رامات کړی دی پزه دې راماته کړې ده دا دې راسره کړي دي بل سړی ورته ودرېدی هغه ورته ویل چې ورور تا خو زه دغه یې وهلی یم ودې واله مې ورځ دې څو سوکه وهلی یم جنګ دې راسره وکړي نو دلته د ده سره اوس د دغو شیان عوض نشته ورسره دا کم کارونه چې ده کړي دي ګوره ښکنځل کې راله وهل کې راله د یو چا وژل یا زخمي کېدل کې راله د یو چا عام وهل کې راله دا خلک ورته ودرېده د الله جل جلاله په حضور کې اوس دلته د الله تبارک وتعالی په حضور کې دا خلک ورته ولاړ دي د دې سړي سره نه سره زرو سره دي نه سپینو زرو سره دي نه په دې ورځ باندې یو څوک ودې ته تیار دي چې زه به تاله دغه مشکله خلاص کړم دا په دنیا کې چې موږ پر ډېرو خلکو باندې نازېږو او د اسید د درواغو کیسې دي کوو یې په دې ورځ باندې به هېڅ څوک نشي حاضر چې دی له دې خبرو خلاص د درواغو کیسې خو ما درته کړي بار بار یې مناسبه نه ده لکه دا 2 لمبر پیرانو 2 لمبر مریدان په درواغو باندې له پیره نعوذ بالله خدای جوړ کړی لمنځم دی ورماپوي روژه هم دی ورماپوي په قبر کې هم دی له عذابه خلاصوي خوبونه دي ویناست دي ښه خوبونه دي دا د طریقت پاکه لاره دا د صوفیت پاکه لاره دغو مبتدعینو یقیني په دا دنیا ته په دونه بد شکل باندې معرفي کړه چې اوس چې په دا خبرو باندې سړی شرمیږي دغو ظالمانو په خپلو بدعاتو خرافاتو باندې په خپلو دکانداریو باندې د الله دین داسې بدنامه کوي چې په صوفیانو پورې بیا په داسې مبارکو اشخاصو پورې لکه په شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله تعالی علیه په داسې لویو ولیانو پسې هغه بین الاقوامي درواغ وویل چې سړی ولا د هندو مخ ته په شرمیږي شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله تعالی علیه مورید مړو دوبي و کالي ور پرې منځله
بیا په قبر کې بیا حساب او کتاب سره کې دی ورته زه نه خدای پیژنم نه رسول پیژنم نیولکه په دین خبر یم زه د شیخ صاحب شیخ عبدالقادر جیلاني دوبي هم کالي ورپرېږم زه وایي موږ خو په دې نه وو خبر خو د ډېرې غټې کورنۍ سړی او د ډېر غټ دربار راغلی یاره سخته درواغ بس الله رب العزت له موږ سره هدایت ورته وکړي د مسلم شریف د حدیثو یو لویه ذخیره ده او داسې ذخیره ده د احادیثو چې تقریبا د ټول امت د علماو پر دې باندې اتفاق دی هغه دا په مقدمه کې د مسلم شریف دا وایي چې دا صوفیان ډېر درواغ وایي دا درواغ په دوو وجو باندې وایي بعضې خلک یې د دکانداري د خاطر باندې وایي چې ګراکان څه زیات سي بعضې خلک یې بیا په دې خاطر باندې وایي د جهالت د وجې وایي بس هر چا سي هر څه ورته ویل دی یو سره مني بس نور مخ ته شاته نه ګوري و حالاتو ته نه ګوري چې هر څه ورته ویل بس دی وایي و دغه رقم دی بلکل صحیح وایي هر چا تصدیق کوي عقل و فکر او بعضې چې بیا دي بیا د دکاندارۍ دپاره دا زموږ د زمانې د جدیده حقاني صوفیان حقاني د طریقت خلک د څلورو حقو طریقو خلک هغه هېڅکله به تا ته دا خبرې نه وکړي دا درواغ ده دا موضوعات به درته ونه وایي دا دو لمبره دکانداران دا به دا درته وایي چې ګوره ګوره چې د پیر صاحب چې هر څونه ګمرایي حتی اوس خو دا فتوا هم راغلې ده چې که چیرې ستا پیر د اهل تشیع څه و شیعه و هم ته به هېڅ نه وایه خوله به دې بنده نه ګوره چې څه په دې کې ونه وایه صرف دا خبره یې چې دی وایي زه سید یم بلکې هر څه نه غلط عقیده و نعوذ بالله نعوذ بالله سخته پسخند یې د الله د دین څخه جوړ کړی اوس خو عام لاین په تقریرو کې دا وایي چې که چیرې د یو سړی د اهل بیتو څه و سید و دغه زموږ د وطن مطابق یو شجره ورسره و چې زه سید یم بلکې عقیده دا و نعوذ بالله نعوذ بالله سل وارې نعوذ بالله د الله جل جلاله څخه پناه غواړم د دې کلماتو کې په عایشې مور پسې د زنا تهمت ویلم ته بې قدر و عزت کوې که سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ته ښکنځل کولم ته بې قدر کوې که سیدنا امیر المؤمنین ابوبکر رضی الله عنه ته ښکنځل کولم ته بې قدر کوې وجه څه وجه ده دی وایي زه د اهل بیتو سره یم سخته زوروره فتوا یې ورکړې ده حتی په اخري کې به یې څه نور مبالغه پسې وکړي وایي که کافر و نعوذ بالله نعوذ بالله د اهل بیتو څه و که کافر وم ته په خدای باندې قدر و عزت لازم دی مقصد دا دی د دې خبرو مقصد چې دی ولې دا رقم وایي مقصد دا دی چې که کم سړي دا دعوا وکړ چې زه د اهل بیتو څه یم بلکې په الله په دین باندې هر پسخند والي ته غږ مه ورته کوه دغه مقصد دی دا در دغه قیدانیانو د دغو خلکو عقیده ډېره مرداره ده د دغه خلکو عقیده در قیدانیانو ډېره مرداره ده قیدانیان چې د هغه لا په یو چوکاټ کې اوسېږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو ته داسې یو فکر و دماغ ورجوړوي چې که یو سړی هر څونه ګمراه او هر څونه د الله جل جلاله دین خرابوي حتی که کافر هم ته به چې ده دا ټیکر د ځانه سره درلود چې زه د اهل بیتو څه یم بالا به ته غږ نه ورته کوې ته به د ده په باره کې څه نه وایې ته به د ده په باره کې خوله نه خلاصوې نعوذ بالله الله په ذات مې د قسم که دا هغه دین یې چې محمد رسول الله راوړی دی دا د دکانداري دین دی دا د دغو دو لمبره پراډیانو پیرانو دا ګراکان دي دا لوی دلالان دي ګراکان دا رقم ورته پیدا کوي